د سپوږمۍ تر کلي. سلامونه. د سپوږمۍ تر کلي د خپرونې درنو مینوالو ستړي مشئ. تاسې تېره شپه د وړانګې ناول 10مه برخه واورېده. نن شپه به د دې ناول 11مه برخه واورئ. په تېره برخه کې مو واورېدل چې زرغون د وړانګې دوی کور ته ځي او هلته د هغوی له هرکلي او ښه راغلاست سره مخ کېږي او د هغوی له میلمه پالنې ډېر متاثره کېږي، خو بیا هم وړانګې ته خپله د زړه خبره نشي کولی. تر دې ځایه را رسېدلي وو چې زرغون ویل ښه دې وویلې. له دې سره لکه غبرګونې دواړه یو ځای له خونې ووتل. زرغون ورته ویل له کومه سره یې پیلوو؟ وړانګې وویل د زرولي له کوره. ولې؟ دا چې په ناول کې له دې وروسته څه پیښیږي دا په دې برخه کې سره اورو. په دې چې بیا پلمه ونه کړي او له خپلې خبرې وانه وړي. بې غمه اوسه، داسې کار مې نه دی کړی چې له خپلې خبرې به واوړي. وړانګې وویل څه کار دې کړی چې دومره پرې ډاډه یې؟ زرغون دا وګوره، د تېرې غونډې پرېکړه لیک یې ولوست. کله چې پای ته ورسېده نو له ډېرې خوښۍ پورته واره شوه او ویل یې دغسې غونډې، دغسې مشران او د تا په څېر ځوانان خوند کوي. زرغون وویل پام کوه څه ټوپونه وهې چې څوک دې ونه ګوري. وړانګې وویل وبخه، له ډېرې خوښۍ هېڅ په ځان پوه نه شوم. زرغون او وړانګه په همدې کې د زرولي خیمې ته ورتاو شوه. د خیمې پلونه ښکته وه. هغوی په سباناري بوخت وه، ځکه کله چې زرولي د باندې ور ووت نو مړه یې خوله کې وه او ژوله یې. دوی ته یې ویل راځئ تیار چای ده. زرغون ورته ویل وبښئ چې تاسو مو له چایه راپورته کړئ. زرولي چې له څو خبره کوله نو زرغون وړانګې ته لاس ونیو او ویلې دا ټول د دې د لاسه. زرولي ویل اوهو، پرون کور کې نه وم چې راغلم نو چا د ښوونځیو د جوړولو او د غونډې راته وویل، نو ما ویل لکه چې ټوکه پټاکه شوه او ان د شپې مې لا دا خوب لیده چې دا وطنداره به مې راپسې راځي. وړانګې وویل څنګه په خپله خبره خو ولاړ یې؟ زرولي وویل اوهو، له خبرې به زما پلار واوړي، بلا چې کور خو مې توره لوخړه کړي. وړانګې وویل نه خدای دې نه کړي. زرغون وویل وړانګې نورې مه ځنډوه، پرېږده چې چای سوړ شو. وړانګې وویل رښتیا زرولي، موږ راغلي یو چې د لوڼو نومونه دې ولیکو. زرولي وویل ښه نو ته صبر چې زه هغوی راولم. وړانګې وویل نه مه یې په عذابوه، یوازې نومونه او عمرونه یې راته ووایه. د زرولي د لوڼو د نومونو له لیکلو وروسته زرغون او وړانګه په خیمو سره شوه او خپله برخه ټولې خیمې وکتلې. کومه خیمه به یې چې وکتله نو سپینه نښه به یې پرې وکړه. زرغون د هلکانو نومونه لیکله و، وړانګې د نجونو. کله چې غرمه مهال دواړه بیرته دفتر ته ستانه شول نو خپل لیکلي نومونه یې سره وشمېرل. د وړانګې نوملړ 1213 شوه او د زرغون هغه 320. کله چې وړانګه پوه شوه چې د دې نومونه له زرغون څخه 4 برابره زیات دی نو ژر یې خپل قلم او کتابچه پر میز کېښودل. خپل دواړه لاسونه یې په کراره کراره وپړقول، په داسې حال کې چې خوله یې له خندا شنه وه او ټیکری یې له سره شاته وښوید. له ځان سره یې وویل د وړانګې په ویاړ یو چک چک. زرغونک پک شو. له ځان سره یې وویل لیونۍ شوه که څه پرې وشوه. بیا په دې فکر کې شو چې دا کوم دومره لوی کار یې کړی دی، لکه نادانه سپایي چې په خپله ځان ستایي.
ژر یې هغه وپوښتله لیونی شوې که څه بلا ما ته هم ووایه چې زه هم چکچکې در سره وکړم. وړانګه نوره هم له خندا شنه شوه، ښي لاس یې خولې ته ونیو، له سترګو را بهېدلې اوښکې یې وچې کړې او زرغون ته یې وویل تا خو بایللې نو په ځانم څوک چکچکې کوي. زرغون بیا هم ونه پوهېده. نو وړانګې ته یې وویل خدای ته وګوره د څه شي د ګټلو او بایللو خبره ده؟ وړانګې ورته وویل له تا نه زما نوم لړ څو برابره زیات دی، یعنې تر نارینه و ښځې ډېرې دي. زرغون وویل بلا پسې چې ډېرې دي نو دې کې د ګټلو او بایللو څه خبره ده؟ وړانګې وویل د بایللو او ګټلو خبره دا ده چې که ټولټاکنې کېږي هغه هم د ولسمشرۍ ټولټاکنې، یو کاندید زرغون وي او بله کاندیده وړانګه، نو پوه شه چې بری به د وړانګې وي. ولې؟ په دې چې تر نارینه و د نجونو شمېر ډېر دی، خو وړانګه بیا دا هم در سره کولی شي چې خپله کابینه کې دې واخلي او که نه نو د سلاکار په توګه خو دې خامخا ټاکي. زرغون ورته وویل له لورینې دې مننه، خو که ښځې د کاندیدۍ یا رای ورکولو حق ونه لري نو بیا به ټولې رای ناچله اعلان شي، او که ناچله اعلان نه شوې نو ډېر لږ د دې امکان شته چې زرغونې وګټي. په خندا بیا نو افسوس د تا په حال. زرغون به شخ بریتونه ګرځي او وړانګه به همدومره یې وویل او نور نو له خندا شین شو. اهو خو چې تا دومره مېړانه را سره کوله لکه مخکې دې چې وویل، نو زرغون هم د چا ښه په اوبو نه وړي. د هغې لوري ته یې لاس وګد کړ او ورته ویلې دا د زرغون ژمنه ده چې که بیا یې سکرترۍ ته اړتیا وه نو لومړیتوب حق به د وړانګې وي. اوهو دا در سره پخه ژمنه کوم، راکړه لاس دی. وړانګې لا لاس نه و ورکړه چې ګلمکۍ یې نیغه شاته ودرېده او زرغون ته یې ویل ګدایي کوې که څنګه دې لاس ورته نیولی؟ د زرغون وتت ووتل، ژر یې وویل نه قلم مې په کار و. ګلمکۍ شنه شوه، ویې خندل، بیا یې وویل لکه چې زما تر اغېز لاندې راغلی. زرغون وویل نه د اغېز خبره نه ده. ګلمکۍ وویل که خدای کول زرغونه نو په راتلونکي جوزا میاشت کې لیونی کېږي، ځکه چې قلم دې لاس کې دی او غواړې له وړانګې. له دې سره ګلمکۍ او وړانګه دواړه په خندا شوې. زرغون لکه ډون چې امسا ورکه کړي، ژر یې وویل پردیو اندېښنو وخوړو او د تا خبره نږدې یو چې لیوني شو. وړانګې وویل دا ډېر وخت مې دومره نه وخندلي، درځئ چې ډوډۍ تیاره ده. زرغون وویل لکه چې ډېره وږې شوې. وړانګې وویل نه خو چې لږ په وخت له ډوډۍ فارغ شو بیا د ښوونځي پرانیسته هم ده. زرغون وویل د ښوونځي پرانیستې ته خو بې له هغې هم یوازې تاسو ځئ. وړانګې وویل ولې؟ زرغون ځکه هغه بله ورځنۍ غونډه کې پرېکړه شوې نارینه به د ښوونځي لور ته سر نه ورښکاره کوي. وړانګې وویل ډېر ښه یې وکړل. ولې؟ خو له همدغه غمه ډېرې نجونې ښوونځیو ته له تللو منع شوي دي. نو دا پلمه خو هم نوره ورکه شوه. پلمه خو ورکه شوه نو اغېسته یې هم ګوره، ولاکه خو نجونې ځای هم کړې. خو اوس راځه. نه زه نه ځم. څومره ویرېږې؟ د ښوونځي پرانیسته ته نه بیایو، راځه ډوډۍ وخوره. زرغون وویل د ډوډۍ خوړلو ته خو ځم. له دې سره درې واړه له خونې ووتل او مخ په ډوډۍ ورغلل. ماسپښین چې کله وړانګه د ښوونځي پرانیستې ته وخوځېده او زرغون د اوداسه لپاره لوټکه واخیسته، نو کتل یې چې نجونې ډلې ډلې د ښوونځي لور ته روانې وې. نوره کراري وه، نر تایپه په سترګو هم نه ښکارېده.
زرغون وویل رښتیا چې د ولس د زور تاب څوک نشي راوړلی او نه یې څوک پرېکړه ماتولی شي. دا وګوره پرون یې لاسونه په ګیرو کړل او نن مې څوک بچه کم نه دی چې له خپلې خیمې سر راوباسي. نو که دغه ډول د حکومتونو پر ځای ولسونو ته پام وکړي او ولسونه جوړ کړي نو باور وکړه چې وطن ګل ګلزار دی. په دې چې حکومتونه هم له همدغه ولسونو جوړیږي، خو له روغو ولسونو په جوړو حکومتونو کې بیا نه جنګ وي او نه غل او غدو، هر سړی په خپله مخه ځي. کابل ته تګ وایي چې د ډول غږ له لرې ښه لګیږي. نو په کلي کې هم ټولو غاړې ته دا نغاره اچولې وه چې په کابل کې د ډالرو باران دی او نه رغه دی چې لکه د توتو پاڼې زولۍ ورته ووهي او راټولې یې کړي. له چا سره به چې کېناستې نو همدا به یې ویل دلته څه بلا غواړئ، کابل ته لاړ شه، ته خو زموږ غوندې نه یې چې په واو او بو نه پوهېږې، لاړ شه وظیفه واخله. وظیفه یې لا بلا پسې پیسې راټولې کړه، پیسې. دا وختونه کله کله وي، بیا به لاس ټکوي او څه به په لاس نه درځي. دغو خبرو ډېر ځوانان که به په څه پوهېدل او که نه پوهېدل، خو چې ماضي کومه ورځ به ښوونځي ته تللی او راغلی و، د کابل لور ته ور مات کړل. زرغون د ډانګ او پړانګ ترمنځ په یوه دوه لارې کې ایسار پاتې و. د کلیوالو په خولو به یې چې د کابل د ډالرو ستاینې واورېدې نو زړه به یې دومره راپورته شو چې همدا اوس حرکت وکړي. خو چې وړانګې ته به یې وکتل نو بیا به حیران شو چې اوس نو څه وکړي. بالاخره د کابل ډالر ورکش کړ. تیار کار شلزري ماش او رڼې سترګې وړانګه یې پرېښودې. زرغون کابل ته لاړ، خو زړه یې د وړانګې د ښکلا او زلفو په جال کې بند و. د کابل تر 1 لک ماشې د صدۍ 20,000 ډېرې ګڼلې، په دې چې ماشې ماش اخیسته او دیدن یې دیدن کوه. خو کله چې وړانګې ورته ویل چې د اوړي له رخصتۍ وروسته بیرته خپلې معلمۍ او ښوونځي ته ځي، نو ویل یې ما خو د تا په سترګو هم دا 20,000 منلې وې، که نه نو اوس به لا د وخته په کابل کې وم. کله چې د زرغون زړه ته ولوېده چې د ښوونځیو له پیلېدو سره وړانګه کار پرېږدي او په دې دښتو کې یوازې پاتې کېږي، نو دی هم د تېښتې د لارې او پلمې په هڅه کې شو. له ځان سره یې وویل راځه د مور د ناروغۍ په پلمه یوه اونۍ رخصت واخله او ایسته کابل ته لاړ شه. که هلته دې تر دې ښه کار پیدا کړ خو هغه ده، او که دې پیدا نه کړ نو دا خو څوک نه درنه وړي، یوه اونۍ وروسته به بیرته ورته راځم. د زرغون ډېر ملګري د هغه د مور له مړینې خبر وه، نو ځکه یې هغوی ته وویلې چې بهرنۍ ته د مور ناروغي پلمه کوي، نو هسې نه چې کومه ورځ مو له خولې ور ووځي. کله چې نورو ډاډ ورکړ نو ماسپښین مهال خواشینه د بهرنۍ مخې ته ودرېد. د رخصتۍ پاڼه یې مخې ته ورته کېښوده. بهرنۍ زرغون ته وکتل او بیا یې په خپله ژبه څه ګړې بړې وکړل. بیا یې ژباړن ته وکتل. ژباړن زرغون ته وویل میرمن وایي چې ستا د مور په ناروغتیا خواشینې شوم، د ښې روغتیا هیله یې کوم، ته تللی شې. زرغون مننه ځینې وکړه. کله چې روانېده نو بهرنۍ په مسک انداز د نریو ګوتو په ښورولو سره با یې وویل او سر یې وښوروه. زرغون چې کله د تورخم له دروازې واوښت نو چټو او خریلو ګیرو په لوړ غږ د ټایپونو سندرو، لوڅ مخ د ښځو تګ راتګ او په یو نیم موټر د ښځو لګېدلو انځورونو ته حک پک شو. ځکه په وروستي ځل چې زرغون له کابله ووت نو څوک مې بچه کم نه و چې خریلې ګیره د افغانستان ته لاړ شي، یا دې په دومره لوړه غږ سندرې واوري. تر ډېره زرغون په همدې فکر کې و. له ځان سره یې وویل په رښتیا هم چې
په زور کلي نه کیږي، او که کیدای نو ولې به خلکو یوه یوه لویشت ګیرې تکې شنې خریلې؟ د بوتلي یا معدني اوبو څښل هم زرغون ته یوه نوې چاره وایستېده، ځکه د دغه اوبو څښل بیخي یو دود ګرځېدلی و. د سړک د سره هټیو او ټپریو ته به چې موټر مازي بریک وواهه نو هر یو به کوش شو. د اوبو بوتل به یې په لاس کې و او په سره به یې واړول. په ټوله لاره زرغون هر څه ته حیران حیران کتل. تا به ویل چې همدا یې لومړی ځل راتګ دی او له دې د مخه یې په عمر هم افغانستان نه دی لیدلی. په لاره کې جلال آباد ته نږدې څو ټانکونه او نظامي موټر ولیدل چې تک سره انګریزان پکې سپاره وو او ځانونه یې داسې پیچلي وو چې نر او ښځه یې هم نه معلومېدل. مازدیګر مهاله و چې زرغون په محمود خان پله کې له موټره ښکته شو. له ځان یې د سفر دوړې وڅنډلې. له محمود خان اډې څخه پلي وخوځېد. له ځان سره یې همدا سوچ کاوه چې لیلې ته لاړ شي او که د ترور کور ته یې. د ترور کور یې په خوشحال خان مینه کې و. له ښایسته سوچ وروسته یې د ترور کور ته د تلو امنا راغله. زرغون په ښار کې د ګڼې ګوڼې په لیدو خوښ شو. هټیوال، کراچیوان او هر کسبګر هر یو په خپل کار بسیا و. کس په کس غرض نه و. په ښار کې له نارینه و ښځې ډېرې وې. ښځې خو د طالبانو په وخت کې هم ښې پرېمانه ګرځېدې، خو هغه وخت به ځوانې او زړې ټولې په چادریو کې پیچلې ګرځېدې. هغه وخت به که له لوړ ځای څخه ښار ته ځیر شوې نو له شنو چادریو او تورو او سپینو پګړیو پرته بل څه نه ښکارېدل. خو اوس نو هغسې نه و. هر څوک د خپلې خوښې باچا و. اوس هم ځینې ښځې په چادریو کې وې، د چا پړونې و. چا یو وړوکی څکالی له سره تاو کړی و. څوک په لنډو او اوږدو کالیو او ځینو په چسپو او تنګو پتلونونو کې ګرځېدلې. د یوې نیمې ویښته به له پړونې وتلي و، یا به په اوږو خواره و او یا به لکه څونډي شاته پسې ځړېدل. دا هر څه زرغون ته حیرانوونکي وه. سوالګر په ښار کې د پخوا په پرتله ډېر کم شوي وه. په دې چې زرغون له محمود خان پله څخه ان تر د افغانانو پورې پلي لاړ، خو هېچا یې هم لمنه ونه نیوله او نه یې له پیسو کش کړ. په دې ټوله پلي لاره یې 100 چورتونه ووهل. تېر وختونه او د پوهنتون د وخت ملګري ور په یاد شول. د یوه لوری او لودن هم نه و ور معلوم. نه پوهېده چې کوم ملګري په کابل کې دي او څنګه به یې پیدا کوي. په همدې سوچونو کې و چې د پوهنې وزارت تر څنګ ورته بریالي غېږه وشکول. ښایسته شیبه یې یو بل په غېږ کې نیولې وه. بیا بریالي ورته ویل: ته چیرې وې؟ بیخي دې مړی او ژوندی راځینې ورک شو. سودا مې وه چې وه خدایه دا سړی څه شو؟ د پاکستان شمیره دې هم نه وه را سره چې زنګ مې وهلی. رښتیا هم چې غر په غر نه ورځي، خو انسان په انسان ورځي. دا ده نه مې امه وه او نه هم تمه، خو د خدای کار ته ګوره چې په دې زیړ مازدیګر یې سره مخ کړو. بریالي وویل: دا ووایه چې کله راغلی؟ زرغون وویل: که درته ووایم چې عمر دې ډېر دی نو باور وکړه، ځکه همدا اوس په ذهن کې راوګرځېدی. یو ته نه، ټول ملګري، خو په دې فکر کې وم چې څنګه به مو پیدا کوم. خدا دی د خدای کارونو ته ګوره. شکر چې روغ دې وینم. زرغون وویل: همدا مې راتګ دی. بریالي وویل: نو په خیر راغلی؟ زرغون: هو په خیر راغلم. دا څه پیښې را شوي؟ بریالي وویل: ولې؟ زرغون وویل: نه ګورې ټول وطن، خلک او هر څه له یوې مخې بدل شوي. بریالي وویل: اوهو نو نه به بدلیږي، ټولې نړۍ بدلېدو ته مټې رانغښتې وې. زرغون وویل: څنګه تاسو ته خو څه تاوان ونه رسید؟ بریالي وویل: نه، د خدای فضل و. موږ هم د بمباریو په وخت کې له ښاره ووتلو. کلي کې وو. د طالبانو د
تلو او د ټلوالې د راتلو پر مهال هملته وو. کله چې لنډمهاله دوره رسما پیل شوه او د ښار امنیت ټینګ شو نو موږ هم له کلي راغلو. په همدې خبرو کې زرغون او بریالی د خوشحال مینې اډې ته ورسېدل. زرغون وویل ښه بریالیه زه درنه رخصتېږم. بریالي وویل اعصاب دې خراب دي؟ پلم نشي رانه اخیستی. زرغون وویل ټینګېږم یو ځل مې د ترور کور ته ځم او بیا به بله ورځ سره وګورو. بریالي وویل له ترور مرور نه دې تېرېږه. بیا یې موټر ته لاس ونیو. دې موټر ته خېژه له تا سره مې ډېر ضروري کار دی چې یو ځای دې د کار مار غم وخورم نو بیا ته پوهېږې او ترور دی نه دې راستنو. زرغون چې د کار واورېدل نوره یې خبر پکې ونه کړه. دواړه ټکسي موټر ته ورپورته شول او په پروان کارتې کې ځینې راښکته شول. کور ته ننوتل. د بریالي له پلار سره یې روغبړ وکړ. څومره مینهناک سړی و. د زرغون لیدو ته دومره خوښ شو لکه خپل اولاد یې چې لیدلی وي. بریالي و زرغون د شپې تر ناوخته پورې ټوکې ټکالې او تېرې کیسې وکړې. له ویده کېدلو څو شېبې وړاندې ورته بریالي وویل اوس ارام ویده شه، د کار چورت مه وهه، دلته مې یو ملګری دی او هغه د یوې موسسې مشر دی. څو ورځې وړاندې راته د یو تن د پیدا کولو ویلي وو. هغه یو تن ته اړتیا لري او ته کار ته. نو داسې وګڼه چې هم ستا کار وشو او هم د ده، په دې چې هغه تر تا بل ښه کس نشي موندلی او تر دې بل ښه کار. زرغون وخندل او بریالي ته یې وویل نور یې نو په چا خورې، دا ووایه چې څه کار دی؟ بریالي وویل دا خو درته نه وایم، خو دومره درته وایم چې ستا د وسې کار دی، یعنې ته یې په ښه بریالیتوب ترسره کولی شي. نوره یې اندېښنه مه کوه، ارام ویده شه. سهار مې چې لاس نیولی وروستلې نو بیا به یې په خپلو سترګو ووینې. زرغون وویل چې نه یې راته وایې نو ورځه، زه هم ستړی یم او نورې مې نو سترګې پټې پټې کېږي. شپه دې په خیر. سهار لمانځه مهال چې بریالی خونې ته ورغی نو زرغون لمونځ کړی و او په کمپله کې بوڅ ناست و. بریالي ورته ویل همدا ثواب مې هم بس دی. زرغون وویل د څه ثواب؟ بریالي وویل دا ستا د لمانځه. زرغون وویل نو زما د لمانځه ثواب زما کېږي که ستا؟ بریالي وویل د دواړو. زرغون وویل ته په کومه خوشحالۍ پکې ځان را شریکوې؟ بریالي وویل که ما بېګا درته کار ښودلی وای نو بېغمه او ارام ویده کېدې، او که ارام ویده وای نو چې تر څو دې سترګې رڼولې لمر به د اسمان په نیمایي کې و او لمونځ به درنه قضا و. نو ما قصدا دا کار وکړ. ما ویل چې لږ اندېښنه هم در سره وي نو بیا ژر ژر راویښېږي، او چې ژر ژر راویښ شي نو بیا به په دې فکر کوې چې دا به نو څه کار وي، چیرې به وي، زه به یې وکولی شم، تنخوا به یې څومره وي، کاري مشر به څه وړ سړی وي. دا ډول پوښتنو بیا ویده کېدلو ته نه پرېښودې، او چې ژر ویده نه شوې نو مجبوره یې چې پورته شي، لمونځ وکړې، ځان او مسلمانانو ته دعا وکړې. نو اوس ته ووایه چې د لمانځه په ثواب کې در سره زما برخه کېږي او که نه؟ زرغون وویل د لمانځه په ثواب کې خیر دی، خو چې په تنخوا کې ځان را شریک نه کړي. بریالي وویل شک یې مه بوله، ځکه که شراکت نه وي نو یو څه شیریني خو به راکوې، ته خو به هم دومره ظالم او ناشکره نه یې. زرغون وویل شیریني دې سمه ده، خو داسې نه وي چې ته هم په 30,000 کې ونښلې. بریالي وویل څه مطلب؟ پوه نه شوم. زرغون وویل دا اوږده کیسه ده، ستړی به دې کړي.